هرات ولایت کې ډیره یو شمېر مدني فعالانو د یو خبري کنفرانس په ترڅ کې د سیمه ایزو چارواکو له کړنو څخه په نیوکه وایي چې مرکزي حکومت باید د هرات میشتو ستونزو ته جدي او هر اړخیز رسېدنه وکړي. دا مدني فعالان وایي چې مرکزي چارواکي د هرات میشتو ستونزو ته پاملرنه نه کوي او په وینا دا چاره د دې لامل شوې چې خلک له حکومت څخه واټن ونیسي. نور حال په راپور کې. آیا مسئولیت جانی داریم؟ هرات ولایت کې ډیره یو شمېر د مدني فعالان د یو خبري کنفرانس په ترڅ کې د هرات والي له کړنو څخه نیوکه کوي او د هرات میشتو ستونزو ته د رسیدنې لپاره د مرکزي حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د مدني فعالان وایي چې د هرات امنیتي وضعیت د ورځې په تیریدو ترنګلی کیږي او د دې لړۍ دوام د دې لامل کیږي چې خلک له حکومت څخه واټن ونیسي. در طول تاریخ ایراتیان پرچمداران اصلی نظام جمهوریت بودند و با حضور پررنگ خیش در انتخابات گذشته ثابت ساختند که پایبند بر ارزش‌های دموکراتیک و نظام مردم سالار با اصل شایسته سالاری هستند. هرات میتونه به عنوان کلید فتح و پیروزی کابل در آتش جنگ همیشه هرات ولایتی بوده که همیشه سوخته. دا مدني فعالان اعتراض کوي چې هرات کې وړتیا لرونکي کسان زیات دي خو د مرکزي حکومت په دستګاه کې هیڅ ډول ځای نه لري او په باور یې دا موضوع د دې لامل شوی چې خلک له حکومت څخه واټن ونیسي. د هرات مدني فعالان ټینګار کوي چې د دې ولایت کلیدي ادارات باید یوازې د هراتیانو له لوري مدیریت کړل سي ترڅو موجوده فساد ډیر سي. امروز گفتار خوب مردم نمایه، عمل خوب مایه. ما از ولی ولایت هرات هیچ خواسته ای نداریم چون که هیچ کار نتونست به این اواخر انجام بده و از رئیس جمهور میخواهیم به حیث یک شهروند افغان خواهش میکنیم ما مردم هرات چه بد کردیم بر شما؟ کمپاین کردیم، بر تو رأی دادیم، جان دادیم، خون دادیم. آیا فرزند اصیل به هرات کمه؟ آیا به هرات دیگه انسانهای با تجربه و فهمیده کمه؟ کسان بیاری غیر از اینکه لفاظی کمپاینی دیگه چیزی بلد نباشه؟ خب خودی میگه که من قبرکن هرات واقعا به مردم هرات قبر میکنه. وضعیت سیاسی اجتماعی فرهنگی و امنیتی هرات به مراتب نسبت به گذشته خراب هست و ما طی نشست هایی که با مردم هرات داشتیم با نهادها با شخصیت های مطرح و متنفذین علمای کرام سکتور خصوصی ضعف اداره محلی متاسفانه چنان گسترش پیدا کرده که توان کنترل مدیریت هرات از زیر دید قلم از اونها بیرون کشیده شده. ما شاهد بندوبری های اداره محلی هرات هستیم از تقرری های سلیقه‌ای هلا ناهمنیا در سطح قریه ولسوالی و نواحی شهری. هرات د هیواد په لویدیځ کې یو نسبتا امن ولایت دی خو په دې وروستي کې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د شخړو او ناامنیو زور موندلی چې د هرات دې چارې د هرات میشتو جدي اندېښنې راپارېدلې دي.